اوس مې غږ اورې؟ نه پوهېږم چې وایم، خبرې رانه بیخي ورکې دي. 3 کاله مې د کانکور آمادګي وویله، زحمت مې وباسه، تکلیف مې وباسه، هیلې مې درلودلې، امیدونه مې درلودل چې زه به کانکور کې کامیاب سم، خپل خوښې پوهنځی به وایم. خو دا ټول لاړل په اوبو لاهو شول. نتیجه مې وکتله، زه پکې بې نتیجې راغلی یم، وس مې هم نشته، اقتصادي وضعیت مې هم ضعیفه ده چې پوهنتون ووایم. نو نه پوهېږم، هر څه ختم شول. اورې د مصیبت و غم چې راشي بیا ټول غم یې هېڅ روښنا کېږي نه. دا به څنګه ورځ راځي چې زموږ مشکلات حل سي؟ هو، حل کېږي. قمر بنسټ په کابل، قندهار او جلال آباد کې 300 سکالرشیپونه اعلان کړي دي هغو ځوانانو ته چې هغوی یا په کانکور کې بې نتیجې پاتې شوي دي او یا وس د دې نه لري چې دوی پوهنتون ووایي. دوی دې نه خفه کېږي. تاسو ته په سکرین باندې د پوهنځیو د پوهنتونونو معلومات درته ښکاري. تاسو کولی شئ چې په دغه پروسه کې له موږ سره ونډه واخلئ او خپلو هیلو او ارمانونو ته ځان ورسوئ. او همداسې لینک درته په ډسکرپشن کې ښکاري، په لومړي کمنټ کې به هم درته ښکاري. تاسو ځان ثبت کړئ، هغه فورم کې ځان ثبت کړئ. د فورم لارښوونه هم شته او له خیره په دغه سفر او کاروان کې زموږ سره ملګري شئ او خپلو هیلو او ارمانونو ته ځان ورسوئ. او ښه چانس دغه ورونو لپاره دی چې دوی غواړي د صدقې جاریې په توګه اجرونه ترلاسه کړي. تاسو کولی شئ چې یو محصل سپانسر کړئ، د هغوی په ژوند کې د تل لپاره بدلون راولئ، هغوی تعلیم او تحصیل وکړي او هغوی چې تر څو ژوندي اجرونه به تاسو ته رسیږي.